15 کلنه پیغله ولې د خپل پلار له لوري ووژل شوه؟ نن درته ډیره ښکلې ویډیو لرم. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ او د داسې جالبه ویډیوګانو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. د رسنیو د راپورونو په وینا یوه جنۍ هغه وخت ووژل شوه کله چې خپل د خسرګنۍ کور ته د تګ نه یې انکار وکړو. یو تن د دې جنۍ قصه کوي او وایي چې د دې جنۍ د کوژدې نه وړاندې دا کورنۍ نه وه خوښه او څو ځلې یې دوی ته منفي ځواب ورکړی و، خو وروسته د ډیرو جرګو او مرکو نه یې لور یو زوړ سړي ته په زوره کوژدن کړې وه. دا کس وایي چې په دې جنۍ باندې پلار 15 لکه روپۍ اخیستې وې، نو ځکه یې ورته لور په نکاح کړې وه، خو دې جنۍ بیا هم انکار کوو. آخر خبره دې ته ورسېده چې خسرګنۍ یې راغله او په زوره یې دغه جنۍ بغیر د واده نه خپل کور ته بوتله. جنۍ د یوې شپې تېرولو وروسته بیرته پلار ته راغله. پلار ته یې هم غوسه ورغله چې تا خو زه وشرمولم، نو ځکه لور یې په خپل لاس مړه کړه.